په دې کې الله پاک د روژې حکم بیان کړی دی چې روژه نیول دا پر تاسې هم فرض ده لکه څنګه چې په مخکینو امتو باندې فرض وه. د روژې مقصد دا دی چې په خلکو کې تقوا او پرهیزګاري راشي. یا ایها الذین آمنو ایمان والاو کتب علیکم الصیام فرض شوې ده پر تاسې باندې. کتبه خو لیکل شوې ده مطلب، خو فاصله کې اعلی چې راشي د لازموالي د فرضوالي معنا ورکوي. کتب علیکم فرض شوې ده پر تاسې باندې الصیام روژه کما کتبه لکه څنګه چې فرض شوې وه علی الذین پر هغه کسانو من قبلکم چې مخکې تر تاسې وه. مخکې تر تاسې مفسرین دلته فرمایي چې تحقیقي کول دا دی چې د آدم علیه السلام سره نیولې تر دې وخته پورې په ټولو امتو کې روژه فرض وه. روژه فرض وه خو لیکن په تفصیلاتو او په جزئیاتو کې فرق و. په بعضو کې زیاتې روژې وې، بعضو کې کمې وې، دا اختلافات و پکښې، خو لیکن روژه په ټولو امتو وه. لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسې پرهیزګاري وکړئ، تاسې تقوا په ځان کې راولئ. کما کتب الذین من قبلکم کې مقصد دا دی چې مؤمنانو ته الله پاک تسلي ورکوي چې تاسې دا ونه وایاست چې دا خو ډېر سخت حکم دی چې روژه نیسو او ټوله ورځ خوراک او څښاک نه کوو. دا داسې نه دی چې یوازې پر تاسې دی، په نورو امتو هم دا فرض شوی و. قانون دا دی چې کله یو مصیبت عام سي، یو غم تکلیف عام سي، ټول خلک په یو تکلیف اخته سي، نو هغه تکلیف په خلکو سپکېږي، اسانه کېږي. نو دلته هم الله ورته وایي چې دا په نورو امتو هم فرض دی، صرف په تاسې نه دی چې د ځان لپاره یې بوج وبولئ. لعلکم تتقون شاید چې تاسې پرهیزګاري وکړئ. پرهیزګاري په روژې سره ځکه راځي په روژه کې چې سړی د حلالو کارو څخه ځان بند کړي نو هغه بیا کولی شي چې تر روژې اخوا ته د حرامو کارو څخه ځان راوګرځوي. او د روژې د قبولیت فایده هم دا ده، علامه هم دا ده، علماو لیکلي دي چې سړی تر روژې وروسته د حرامو کارو سره ګرځېدلی و نو دا علامه ده چې روژه یې د الله په دربار کې قبله شوې ده. صیام صوم اصل په لغت کې وایي بندوالې ته، امساک بندولو ته وایي، د ځان بندول. او په اصطلاح کې دا دی چې د صبح صادق څخه نیولې او بیا د لمر تر لوېدو پورې سړی خوراک او څښاک او نور مفترات چې روژه ورباندې ماتېږي هغه کارونه ونه کړي او نیت یې هم د روژې وي، نو دې ته روژه وایي.